محترم مشرانو، ستاسو په حضور کې د تیرو جمعو څخه مسلسل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مبارک پیښوو چې دا هغه روایت راوی معروف صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی او دې روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان د شعبو تذکرہ کوي چې الایمان بضع و سبعون شعبة، ایمان د ایاو سیوسه بالا شعبې لري. د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي، د ایمان ډېرې زیاتې تقاضاوې دي او د ایمان ډېرې زیاتې طریقې دي. خو د ایمان په شعبو کې د ټولو څخه افضل ترینه شعبه هغه د لا اله الا الله د کلمې اقرار کول، د لا اله الا الله د کلمې حقیقت او د دې سره سره د الله تعالی د ذات وحدانیت په دې دل او دماغ باندې منل. دا د ایمان په شعبو کې د ټولو څخه افضل ترینه شعبه هم بلل کیږي او دا در حقیقت د ایمان اصل او بنیاد هم بلل کیږي. د لا اله الا الله د کلمې د فضیلت متعلق په تیرو جمعو کې ستاسو حضور ته تفصیلا بحثونه وسو. الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. د ایمان د ټولو څخه ادنا شعبه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او غداده چې اماطة الاذى عن الطريق، د مسلمان د لارې سا د انسان د لارې سا یو تکلیف ده شی لري کول. مثلا فلاره کې یو داسې شی پروت دی، د هغې متعلق دا اندیشه ده چې د دې شي سه یو لاره باندې تیرېدونکي ته یو راه روونکي ته د تکلیف رسېدلو اندیشه او فکر دی. نو دا د ایمان د شعبو یو شعبه ده چې مسلمان په دې مکلف دی چې دغه تکلیف رسونکي شی به د دې مسلمان او د انسان د لارې څخه لرې کوي. لکه مثلا فلاره کې یو ګنده شی پروت دی، د هغې څخه بدبویي ولاړېږي. اوس د هغې د بدبویي ولاړېدو په خاطر باندې چې پر دې لاره څومره انسانان تیریږي، هغې انسانانو ته د دې د بدبویي څخه تکلیف دی. نو په دې وخت کې د یو سړي ایمان د انسان څخه دا تقاضا کوي او دا د انسان یو د ایمان یو شعبه ده او دا د انسان د پاره د خپل ایمان پر تقاضا باندې د عمل کولو یو طریقه ده چې دغه بدبویه شي دا به د دې لارې څخه لرې کوي چې د دې د بدبویه څخه انسان ته کم تکلیف ورسیږي، هغه انسانان د دې تکلیف څخه محفوظ او په امان سي. یا د دې یو بل مثال دی، فلاره کې یو بل صفرات دي، د هغې څخه د انسان وجان او بدن او جسد ته تکلیف رسیږي. مثلا فلاره کې د میوې خور دی، فلاره کې د کیلې خور دی، فلاره کې د آم خور دی، فلاره کې یو بل داسې تخریبي شی پروت دی. که چیرې د یو انسان د یو لارې تېرېدونکي انسان پر دې باندې قدم ولګېږي نو د هغې د ښویېدلو خطره ده او د هغې د ښویېدلو سره سره د هغې د ګزارېدلو خطره ده او هغې ته د تکلیف رسېدلو خطره ده. نو په دې وخت کې د انسان د ایمان تقاضا ده، د انسان د ایمان شعبه ده او د انسان د خپل ایمان باندې د عمل کولو طریقه ده چې دغه تکلیف رسونکی شی به د مسلمانو د انسان د لارې څخه سړی لرې کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د ایمان د ټولو څخه افضله شعبه خو د لا اله الا الله د کلمې اقرار کول دی، لیکن د ایمان ادنا شعبه دا ده چې د کم قول فوجه، د کم فعل فوجه، د کم عمل فوجه او د یو شی په وجه باندې مسلمان ته تکلیف رسیږي نو مسلمان د هغه تکلیف څخه محفوظه کول او مسلمان د هغه تکلیف څخه بیغمه کول او دا هم د ایمان یو شعبه ده او دا هم د ایمان یو تقاضا ده او دا هم د ایمان باندې د عمل کولو یو طریقه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث مبارکه سره د انسان په دماغ کې د یو خبرې حقیقت ډېر ښکاره راځي
هغه دا چې ایمان صرف دې ته نه وایي چې چند عقاید دي چند عبادات دي. ایمان صرف در عقاید او عباداتو پورې محدود نه دی او در دې پورې منحصر نه دی، بلکې حسن معاشرت د انسان سره ښه زندگی کول او په معاشره کې ښه ژوند کول دا هم د ایمان او د اسلام د زندګۍ یو حصه بلل شوې ده، او دا هم د انسان د ایمان یو شعبه بلل شوې ده چې انسان به داسې زندگی کوي چې د هغې په خاطر باندې بل مسلمان د زندګۍ سره په تکلیف کې واقع نشي. نو حسن معاشرت او ښه زندگی دا هم د ایمان په شعبو کې یو شعبه ایښول شوې ده، او د حسن معاشرت اصل الاصول او د حسن معاشرت بنیاد او اهم جړ او د هغې اصل دا دی چې انسان خپل ځان په دې شکل باندې جوړ کړي چې زما د یو خبرې سره، زما د یو عمل سره، زما د یو فعل سره بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي. او دا د ایمان په شعبو کې یو شعبه ده، او دا د ایمان په تقاضاو کې یو تقاضا ده چې انسان کله د قرآن کریم د آیاتو مطالعه وکړي او چې کله انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو پر ذخیره باندې نظر واچوي، نو بیا خو د دې خبرې چې مسلمان ته تکلیف نه رسول د دې خبرې د قرآن کریم په آیاتو کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې دومره اهمیت بیان شوی دی چې د هغې و اهمیت ته د انسان عقل حیرانېږي چې زموږ په دین کې دا څومره اهمه شعبه ده او زموږ په دین کې څومره اهم بنیاد لري او زموږ په دین کې څومره اهم عمل او طریقه ده چې د انسان د زندګۍ سره بل انسان ته تکلیف ونه رسیږي. تاسو ګورئ زموږ په عباداتو کې د ټولو څخه اهمترین عبادت لمونځ دی. په دنیا کې اولنی د عظمت او د لویوالي عبادت هم لمونځ دی، او د قیامت په میدان کې اولنی پوښتنه د الله تعالی په دربار کې هم د انسان څخه د لمانځه پوښتنه کیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الصلاۃ عماد الدین، د لمونځ د دین ټوله بنیاد دی. فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ترک الدین، چې کم چا لمونځ وکړي هغې د ټوله دین عمارت قائم کړي، او چې کم چا لمونځ پرې شوی هغې د دین ټوله عمارت راونړوي. او په لمانځه کې بیا د ټولو څخه بهترینه طریقه د لمانځه دا ده چې سړی فرضي لمونځ په جماعت سره په صف اول کې ادا کړي. دا بیا د لمانځه د طریقو د ټولو څخه بهترینه طریقه ده، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ډېر زیات فضیلت بیان کړی دی. او یو حدیث مبارک در دې حده پورې دی که چیرې انسانان په دې باندې پوه چې فرضي لمونځ چې سړی په جماعتو په صف اول کې کوي د دې څومره فضیلت دی، نو بیا به انسانان د دې پر فضیلت باندې په خپل مابین کې قرآن اندازي سره وکړي او په خپل مابین کې به فچه اچوي چې یاره زما حصه او زما قسمت او زما قرآن د صف اول په شکل کې راووځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول، چې کم څوک په صف اول کې لمونځ کوي په جماعت سره، نو الله تعالی پر هغې باندې رحمتونه راستي او د الله تعالی ملائکې د هغې دپاره د استغفار او د مغفرت دعاګانې کوي. او دا بعینه هغه الفاظ دي چې الله تعالی قرآن کریم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق لیکلي دي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله او د الله تعالی ملائکې د دې نبی دپاره د رحمت او د مغفرت دعاګانې کوي، او الله تعالی پر دې نبی باندې رحمتونه راستي. نو چې کوم رحمتونه الله تعالی پر نبی باندې راستي، د هغې په مثل رحمتونه الله تعالی پر هغه بنده باندې راستي چې هغې په صف اول کې په جماعت لمونځ کوي. چې ملائکې د دې نبی دپاره د مغفرت او د استغفار کومې دعاګانې کوي، او د الله تعالی په دربار کې د دې نبی دپاره د رحمت کومې غوښتنې کوي، نو هغه دعاګانې، هغه استغفارات، هغه د رحمت غوښتنې ملائکې د هغه بنده دپاره هم کوي چې کوم بنده په صف اول کې په جماعت باندې لمونځ کوي. ځکه زموږ په دې دین کې لمونځ ډېر لوی عبادت دی. بیا د لمانځه بهترین شکل د عبادت دا دی چې سړی په جماعت سره په صف اول کې د لمونځ وکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلى الثانی واحدة. چې کله به یو چا په صف اول کې لمونځ کوي، نو پیغمبر به د هغې دپاره دعاګانې کولې، خو 3 دعاګانې به کولې.
او چې کله به د یو چا حصہ د صف اوله سو شاته دویم صف ته ورسېدله نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې دپاره یوه دعا کوله. د دې معنا دا و چې د صف اول حصہ در صف ثانی دا په 3 چنده زیاته ده، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف اول دپاره د صف ثانی په مقدار باندې 3 چنده دعاګانې کولې. نو یو طرف ته زموږ په دین کې صف اول دومره اهمیت لري چې سړی لمونځ فرضي لمونځ په جماعت سره په صف اول کې وکړي، لیکن بل طرف ته زموږ فقها هم لیکلي دي، د پیغمبر علیه السلام حدیث هم دا دی من ترک صف الاول مخافة ان یؤذی مسلما فصلى في الصف الثاني او الثالث نو اضعف الله له الاجر. یو سړی په دې بیره باندې په صف اول کې لمونځ نه کوي چې هسې نه چې زه صف اول ته ورسم زما په خاطر باندې بل مسلمان ته تکلیف ورسیږي. د ګرمۍ زمانه ده دی چې کله پر دروازه باندې راښکاره سي نو دننه په صف اول کې ډېر رش دی، او کدی دا کوشش وکړي چې زه در صف اوله ځان رسوم نو هلته زما په وجه پر خلکو باندې تنګي راځي او زما په وجه باندې پر خلکو باندې نوره ګرمي زیاتیږي. په دې خاطر باندې چې زما د یو عمل اساس صف اول والا ته تکلیف نه ورسیږي نو د لمونځ په صف ثاني کې وکړي په صف ثالث کې وکړي. الله تعالی پر دې عمل باندې دې بنده ته دومره ثواب ورکړي لکه صف اول والا ته چې څومره ثواب ورکړي د ثواب د هغې په مقدار 2 چنده بدل کېږي. کان اضعف الله له الاجر، الله تعالی به دې بنده ته پر دې عمل باندې 2 چنده ثواب ورکړي د صف اول په مقدار. په دې خاطر زه دا منم چې صف اول کې لمونځ کول دا ډېر لوی فضیلت و، لیکن هغه بنده په خپله زندگی کې د ایمان په دې شعبه باندې عمل وکړي چې هسې نه چې زما د زندګۍ په وجه، زما د یو قول په وجه، زما د یو عمل په وجه یو مسلمان په تکلیف کې واقع نسی او زما د یو کار په وجه باندې مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي. نو پر دې عمل باندې الله تعالی چې صف اول والا ته څومره ثواب ورکړي دې صف ثاني والا ته 2 چنده ثواب ورکړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر موقع باندې پر محل باندې د دې اهمیت بیان کړی دی چې د مسلمان د خپل ذات سره مسلمان د تکلیف سره محفوظ ساتل دا زموږ په دین کې څومره اهمیت لري. یا د دې بل مسله د جمعې مبارک ورځ نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې د دې ډېر فضیلت دی چې د جمعې په ورځ باندې سړی وختي لمانځه ته راسي، ځکه دې دروازو کې ملایکې ولاړې د هغې رجسټرونه په لاس کې دس نو چې کم سړی وختي راځي د هغې نوم اول لیکي، بیا دویم، بیا دریم، بیا څلورم، بیا پنځم، او دا ملایکې در هغه وخته پورې دې دروازو کې ولاړې چې کله امام خطبه شروع کوي او د خطبې د شروع کېدو څخه وروسته چې کله یو سړی د مسجد له راسي نو زموږ شریعت کې هغې په دې جمعه کې شریک نه بلل کېږي، ځکه د جمعې د خطبې د شروع کېدلو څخه وروسته هغه ملایکې هغه صحیفې او رجسټرونه سره کت کړي، هغې په خپله د خطبې و اورېدلو ته کښېني چې کله دوی د خطبې اورېدلو ته کښېني نو وروسته چې یو سړی د مسجد و جمعې لمانځه له راځي نو د هغې نوم بیا هغه ملایکې په رجسټر کې نه لیکي، او چې کله په رجسټر کې نه ولیکل سو نو هغې په دې جمعه کې بیا شریک نه بلل کېږي. او د جمعې په ورځ باندې زیات افضل عمل دا دی چې سړی وختي راسي او صف اول ته ځان راورسي، او په صف اول کې چې بیا څومره امام و محراب ته قریب دا غومره د جمعې فضیلت ورکې زیات. نو یو طرف ته دا ډېر د فضیلت والا عمل بلل کېږي، لیکن بل طرف ته یو سړی رالی پر دروازه کې ودرېدی چې کله دې خواته وکتل نو کوشش یې دا دی چې زه صف اول ته ځان ورسوم، محراب و امام ته ځان ورسوم او د جمعې هغه زیات فضیلت په خپل قسمت کې راولم. نو دی د دې خلکو دروژو پښې را اړوي، دروژو پښې را اړوي، راځي 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 ځان راسي. نو په دې عمل کې چې دی د خلکو دروژو پښې را اړوي نو د انسانانو ته تکلیف ورسوي. اوس د فاره د دې چې دی ته صف اول فضیلت پیدا کی، لیکن دا عمل د ګناه کبیره ده او الله تعالی دی په ګناهګارانو کې شماري.
په دې خاطر باندې چې صف اول هر څومره فضیلت لري، لیکن د هغې په مقابل کې د ایمان شعبه دا ده چې مسلمان ته به سړی تکلیف نه ورسوي، نو دی د ثواب کار په دې شکل باندې پیدا کوي چې دی د مسلمانانو در ګردنو در وژو پښې را اړوي او هغې په خاطر باندې مسلمانان په تکلیف کې مبتلا کوي، نو ځکه بیا دا عمل د ده ګناه کبیره بلل کېږي او دی په دې ګناه کبیره کې اخته عمل بلل کېږي. ځکه زموږ په دین کې د دې خبرې ډېر زیات اهمیت دی او زموږ په دین کې د ایمان یوه شعبه دا ده او د ایمان یوه تقاضا او طریقه دا ده چې د انسان د خپلې زندګۍ سره بل مسلمان او بل انسان ته تکلیف ونه رسېږي. تاسو ګورئ زموږ په دین کې د جماعت لمونځ کول دا ډېر بنیادي عمل دی او دا ډېر د ثواب کار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې حد پورې ویلي دي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې کم سړی د مسجد همسایه دی د هغې لمونځ بغیر په محله کې مسجد لري د هغې لمونځ بغیر د مسجد څخه په کور کې نه صحیح کېږي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیات تشدید دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیات زجر دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انسانان د لمانځه د جماعت المانځه ته زیات شوق من کول دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېر داسې ویل چې زما زړه دا غواړي چې کله د لمانځه وخت راسي نو زه یو بل څوک د مخه کم چې ته راسه جومات راله راک او زه ولاړ سم په دې محلو په دې کورو باندې وګرځم چې په کم کورو کې ځوانان ناست دي، بوډاګان ناست دي، هر څوک ناست دي، هغې په کورو کې لمنځونه کوي او مسجد ته نه راځي، نو زه هغې و کورو ته ور واچوم او هغې باندې دا کورونه د هلته وسوځم. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امت سره زیات شفقت و مینه، لیکن د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې بنده د عمل دومره بدترین عمل بولي چې بیا د ده کور د سوځلو لایق بولي، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د ده و دې کور ته زه ور واچوم د ده کور پر هغه ځای باندې وسوځم. نو ځکه فقهاو دا مسله لیکلې ده چې ډېر خلک خدا وایي چې په جماعت باندې لمونځ کول سنت موقت دی، لیکن اکثر فقها پر دې باندې دي چې د جماعت باندې لمونځ کول دا واجب عمل دی. ځکه فقهاو په جماعت باندې لمونځ کول دې ته ادای کامله ویلي دي او چې کله د سړي لمونځ فرضي بغیر د جماعت راسي نو دې ته ادای ناقصه ویلي دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عمل باندې د دې اهمیت دلته بیان کړی دی چې کله مرض وفات رااله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کمزورۍ زمانه رااله نو خلکو ته आवाज ول ورکړي چې تاسو ابوبکر په مسجد نبوي کې د امام پر ځای ودروئ. چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه د جماعت لمونځ روان کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل حجرې مبارکې سره د دوو صحابو پر وژو باندې لاسونه ایښي دي، د یو صحابي او د بل د پښې مبارکې پورته کوی نه سي، د پښې مبارکې پر مځکه ورپسې راځکېږي، رالی په صف اول کې ودرېدی او په صف کې لمونځ په جماعت باندې ادا کړي. هغه په دې خاطر چې زموږ په دین کې په جماعت باندې لمونځ کول ډېر اهمیت عمل دی. لیکن بل طرف ته فقهاو دا مسله لیکلې ده کچیری یو سړی په داسې بیماری کې دی یا یو سړی په داسې عمل کې دی یا یو سړی په داسې لباس کې دی چې د هغې د بیماری په خاطر په د هغې د لباس په خاطر د هغې د عمل په خاطر په مسجد کې دننه لمونځ کوونکو ته تکلیف رسیږي. مثلا یا د هغې د بدنه څه بدبویي راځي چې په صف کې د ده پر څنګ کم بنده ودرېږي نو د ده د بدبویي څخه هغه بنده ته تکلیف دی. یا هغې د خپل کسب و کار لباس اغوستی دی چې په کم کار کې ګرده ورځ د خټې وکې، په ګرد کار کې په ګرد کمو کپړو کې د ټوله ورځ رنګسازي وکړه او په ټوله ورځ د په خپلو کپړو کې کم عمل سرته ورساوی او دی راځي مسجد له په هغه کپړو کې لمونځ کوي نو د هغې کپړو څه لږ بدبویي راځي دا د ده د څنګ د ملګري ته دا بدبویي تکلیف ورکوي. نو یا د ده د لباس څه بدبویي راځي یا د ده د بدنه څه بدبویي راځي. بعض انسانانو کې دا بیماری چې د هغې د خولې څه بدبویي راځي او د خولې بدبویي کله د بیماری په خاطر باندې راځي چې دا یو قسم ناجوړي چې د خولې څه بیماری بدبویي راځي او کله د خپل عمل د غلط عمل په خاطر یا د نسوارو په شکل یا د سګریټو په شکل یا د یو بل بد عمل په خاطر باندې د خولې څه بدبویي راځي.
یا کله انسان داسي چې د یو بل شي د خوراک څخه د انسان د خولې څخه بدبوی راځي، یا د پیازو په شکل، یا د غندنې په شکل، یا د وږې په شکل د خولې څخه بدبوی راځي. نو بیا خو فقهاو دا تصریح صراحتاً ښکاره خبره لیکلې ده چې بیا د دې سړي سره چې در څو پورې د خپل خوله صفا کړی نه وي، در څو پورې د خپل لباس صفا کړی نه وي، در څو پورې د خپل بدن بدبویي لرې کړی نه وي، در هغې وخته پورې د ده د جماعت لمونځ ساقط دی، د جماعت له نسي راتلی. او که د دغه بدبوی لباس سره، د دغه بدبوی خولې سره، د دغه بدبوی بدن سره د جماعت لراسي، بیا د جماعت پر اته کې د ثواب بجای ګناګار دی او الله تعالی به د دې سزا د قیامت په میدان کې ورکړي. اوس دا ښکاره خبرې دي چې زموږ په دین کې د خپل بدن سره، د خپل عمل سره، د خپل قول سره مسلمان ته تکلیف ورسول دا ډېر اهمیت لري او دا ډېر بدترین عمل بلل کیږي. او زموږ په دین کې الله تعالی او د الله پیغمبر انسانان د دې سره ډېر په شدت او په ډېر زیاته طریقه سره رامنع کړي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر موقع باندې دا خبرې ښکاره کړي دي چې د ایمان یوه شعبه دا ده چې اماطة الاذى عن الطریق، چې د مسلمان د لارې څخه به تکلیف لرې کوي او په خپله زندگی کې به خپل قول و فعل و عمل داسې نه کوي چې ستا د قول و فعل و عمل په خاطر باندې یو مسلمان ته تکلیف ورسي. د دې ډېر زیات مثالونه دي چې کله د حج موقع باندې انسانان بیت الله ته راورسیږي، نو الته د انسان د طواف ابتدا د حجر اسود سکیش چې یو ځل به مسلمان د حجر اسود استلام کوي، کچیرې د دخلو رسیږي نو د هغې مچېدل به کوي، که خوله نه ورسیږي لاس باندې به مسه کوي، که لاس نه ورسیږي صرف لاس به ورته پورته کوي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې داسې ذکر هم راغلی دی چې کله سړی بیت الله حجر اسود مسه کوي، په بیت الله په کونج کې لګېدلې ده، د هغې مثال داسې دی لکه سړی چې په لاس د الله تعالی سره مصافحه ور وغوړ کوي. او چې کله سړی حجر اسود مچوي، هغه داسې دی لکه سړی چې الله تعالی بلاکۍ په خپل لاس باندې مچوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د حجر اسود استلام او مسه کول د انسان د زندګۍ او د عمل نامې څخه ګناوې داسې لرې کوي لکه پر یو صفا فرش باندې چې سړی جارو وي، د هغه جارو د وهلو څخه وروسته پر هغې باندې خار او خاشاک نه پاتېږي، د هغه رقم د حجر اسود د استلام څخه وروسته د انسان په عمل نامه کې ګناهونه نه پاتېږي. نو په دې خاطر باندې چې کله د حج موقع ده، د عمرې موقع ده، د طواف موقع ده، نو په هغې دورانیه کې د حجر اسود استلام د انسانانو دپاره ډېر لوی د فضیلت ولا عمل بلل کیږي. لیکن کچیرې پر حجر اسود باندې ازدحام و رش دی او یو سړی په شوق د دې خبرې چې زه حجر اسود مسه کوم، نو دی زور کوي او خلق سره فریوي او خلقو ته تکلیف رسي او خلق په تکلیف کې په دې خپل عمل باندې واقع کوي. بیا خو فقهاو صراحتاً دا ګناه دا مسله لیکلې ده چې بیا په هغه ځای باندې د دې فضیلت په حاصلولو کې ثواب نه بلکې د دې سړي په دې عمل کې د سړي دپاره ګناه ده او بیا دا سړی ګناهګاره دی او د دې عمل پوښتنه د الله تعالی په دربار کې د ده سکیږي. بیا هغه ګناه سپکه ګناه هم نه ده، ځکه د بیت الله په حرم کې بیا د ده یوه ګناه په 1,00,000 ګناهونو ورشمارل کېږي. ځکه زموږ په دین کې د دې خبرې ډېر اهمیت دی، د عباداتو دومره اهمیت نه دی، د نوافلو دومره اهمیت نه دی، د اذکارو دومره اهمیت نه دی، لکه سړی چې کوشش وکړي چې زما د ځانه سه او بل مسلمان ته تکلیف ورونه رسیږي. او دې ته ویل کېږي حسن معاشرت، او حسن معاشرت زموږ د دین او زموږ د اسلام دا یو شعبه بلل کېږي او دا یو رکن بلل کېږي. تاسو ته ښکاره خبره ده د قرآن کریم تلاوت کول ډېر لوی ثواب دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټولو اذکارو کې بهترین ذکر د قرآن کریم تلاوت بللی دی. افضل ذکر تلاوت القرآن، او د قرآن کریم تلاوت هغه بهترین عمل دی چې د هغې پر یو حرف وینا باندې الله تعالی انسان ته 10 نیکۍ ورکوي. او حضرت عبدالله ابن مسعود روایت را نقل کی ولا تقولوا الف لام میم حرف، دا بنوي چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف حرف واللام حرف والمیم حرف، پر یو الف لام میم باندې الله تعالی د انسان ته 10 نیکۍ ورکوي. او قرآن کریم تلاوت الله تعالی ته هغه محبوب عمل دی. ابلیس دا د الله تعالی دشمن دی،
شیطان دا د الله دشمن دی، فرعون د الله دشمن دی. چې کله د قران کریم په تلاوت کې سړی د ابلیس د لفظ تلاوت وکړي الله تعالی 50 نیکی ورکړي. چې کله د قران کریم په تلاوت کې د شیطان لفظ د سړي مخ لراسه الله تعالی 50 نیکی ورکړي. او چې کله د قران کریم په تلاوت کې د فرعون د لفظ تلفظ انسانو کې الله تعالی 50 نیکی ورکړي. ځکه هغه کې 15 حرف دي، پر هر حرف باندې 10 نیکی دي. او د قران کریم د تلاوت د ټولو څخه بهترینه طریقه دا ده چې انسان د قران کریم تلاوت په پزور اواز باندې کوي. نو یو طرف ته خو د قران کریم تلاوت کول او بیا تلاوت په پزور اواز باندې کول دا ډېر لوی د فضیلت ول عمل دی. لیکن بل طرف ته کچیر استاد د تلاوت په خاطر، استاد قران کریم د وینا په خاطر او استاد په زور आवाज په خاطر باندې د بل انسان خوب خرابې دی. هغه انسان نارینه دی که زنانه دی، هغه انسان کشر دی که مشر دی، نو استاد تلاوت په خاطر باندې هغه ته تکلیف ورسېده. بیا دا په زور تلاوت د ثواب نه بلکې دا د ګناه عمل دی. بیا په دې تلاوت باندې سړی ګناهګار دی او د دې ګناه سزا به الله تعالی په قیامت کې سړي ته ورکړي. ځکه زموږ په دین کې نفلیات او عبادت او اذکار او تلاوتو ته دومره اهمیت نه دی لکه مسلمان ته تکلیف رسول او مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظ ساتل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ دا، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عصر او زندگی دا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی کې د تهجد منځ قضا نه کوي او پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د تهجد منځ دا ضروری عمل بل کې دی. لیکن دا د الله تعالی او د الله د رسول زموږ سره احسان دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژړاو د زاریو برکت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو سره آسانی کړي د پر موږ تاسو باندې تهجد ضروری نه دی. لیکن پیغمبر علیه السلام باندې تهجد ضروری عمل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در مرګ پورې تهجد قضا نه کوي. لیکن د تهجد په منظر راپورته کېدو کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سلوي احتیاطي عمل داو چې زما د راکښېنستلو په خاطر باندې زما د کور د زنانې سترګې راویښتلس. که زه د تهجد په شکل کې راپورته کېږم، د تهجد د عبادت لپاره راپورته کېږم او زما د دې عمل په خاطر باندې زما د کور د زنانې خوب خراب سي، نو هسې نه چې د قیامت په میدان کې د ثواب بجای زما په نصیب کې ګناه را نسی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډیر کوشش د شپې دا کوي، دروازه به په کوم شکل خلاصوله او راولاړېدی به په دې شکل باندې او په دومره آرامه طریقه او په دومره اوسع طریقه چې زما د دې عمل په خاطر باندې چې په دې حجره کې کم انسان دی د هغې په خوب کې خلل را نسی او د هغې خوب خراب نسی او د هغې د خوب سترګې را روڼې نسی. نن خو مصیبت دا دی چې کومه زنانه زما په نکاح کې راغلې ده، زه هغې ته بیا د مینځې په شکل ګورم، زه بیا د هغې څه حق نه محسوسوم، نه زه هغې د فاره د څه حق قایله یم، نه د هغې په تکلیف بولم، نه د هغې پریشانی بولم، نه هغې ته تکلیف رسول ګناه بولم او نه دا ګناه په زما په دماغ کې راځي او نه زه د دې ګناه قایله یم. حضرت عایشه مبارکه وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې راویښ او زما حجره مبارکه کې دی او د مبارک در ډیره پوری پر څلورو باندې سوکس او چې کله داسې لږ زما سره لرې سو نو بیا ولاړ او دا پښې مبارکې یبلې دي په لڅو پښو باندې د دروازې څخه ووتې او دا مبارکه وایي زه ویښه وم، نو ما پر غږ پر وکړ چې د الله رسوله په یبلو پښو باندې ولې وځې؟ نو ده راته ویل چې عایشې زما خو د تهجد وخت دی، لیکن زما په تهجد کې زما کوشش دا و چې زما د پښو د کشارې په خاطر ستا په خوب کې خلل را نسی او ستا خوب خراب نسی او زما په خاطر باندې وتا ته تکلیف ونه رسیږي، نو په دې خاطر زه دا عمل کوم. دین دی ته وایي، اسلام دی ته وایي، حسن معاشرت دی ته ویل کیږي چې د انسان د خپلې زندګۍ سره یو بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي. نن خو موږ دا د دین یو حصه نه بولو، نن موږ دین صرف د یو څو لمنځو د یو څو عباداتو د یو څو اذکارو نوم بللی دی، بس که دا لمنځونو عبادات ما کول زه دیندار یم، که نو ما نه کول نه یم دیندار. حالانکه لکه څنګه چې لمونځ عبادات دا د دین یو حصه ده، دغه حسن معاشرت که په کور کې که په کور سره د باندې
او دغه رقم که په بازار کې که د بازار سره د باندې د انسانانو سره ښه زندگی کول او انسانان د خپل تکلیف سره محفوظه ګرځول دا هم زموږ او ستاسو د دین یو حصہ بلل شوی ده. او چې کم سړی د انسانانو د تکلیف خیال نه ساتي نو هغې کې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوله دا خبره ښکاره کوي چې پای کې بیا خیر هم نه وي. المؤمن مألف، مؤمن د محبت مرکز دی چې د هر انسان سره به د سړي محبت وي او د محبت لوی نشانه دا ده چې زما د ذات سره د راحت ورسیږي تکلیف نه ورسیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، الله تعالی په هغه مؤمن کې خیر نه دی شي چې نه دی د چا سره ښه زندگی کوي نه د سره خلق ښه زندگی دی و خلقو ته د نفرت په نظر باندې ګوري او خلق دته د نفرت په نظر ګوري. خدای د خلقو سره د بغض او د عناد معاملې کوي او خلق ودته د بغض او د عناد په نظر. دا بے خیره انسان دی او په دې کې الله تعالی خیر یې شي نه دی. بلکې علماء لیکلي دي چې دا انسان په حقیقت کې انسان نه دی، دا حقیقت کې یو جانور او حیوان دی. بلکې علماء دا لیکلي دي چې دا انسان په حقیقت کې د حیوان او د جانور سم بدتر او بدترین دی. ځکه امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې حیوانان درې قسم دي. یو قسم حیوان هغه دی چې هغې د خپل ضرورت په خاطر باندې و چاته تکلیف نه ورسوي، چې کم د ضرورت پوره کوي، لیکن که ضرورت نه پوره کېدی هم د بل چا په تکلیف یې نه پوره کوي. د هغې مثال یا د غوا په شکل ورکړی دی، یا د بزې په شکل ورکړی دی، یا د ګامیشې په شکل باندې ورکړی دی، چې دی حیوانانو باندې چې هر څومره لوږه راسي، هر څومره تند راسي، دی لوږه او تند برداشي، لیکن د خپل ضرورت پر کولو په خاطر چاته تکلیف نه رسي. بیا په دې کې خاص کر دی علم الحیوان والا لیکلي دي چې په دې کې اعلی قسم حیوان هغه د ګامیشې په شکل دی چې هر څومره تږی سي صبر کوي، لیکن د اوبو څښلو په وخت کې دا بل حیوان بله ګامیشه په سر لا نه وي، چې هر څومره وږی سي در هغه وخته پورې صبر کوي، د دې خپل لوږې په خاطر باندې بل حیوان ته تکلیف نه ورسوي. نو دا په حیوانانو کې هغه اعلی قسم حیوان دی. او دویم قسم حیوان هغه بلل کېږي چې هغې د خپل ضرورت په خاطر باندې بل ته تکلیف ورکوي، لیکن چې کله ضرورت پرای بیا بل چا ته تکلیف نه ورکوي. د هغې مثال یې د مزري لیکلی دی. مزری چې کله وږی خوراک ته ضرورت نو پر حیوان باندې حمله کوي، حیوان خوري، بل حیوان زلسري، لیکن چې کله د خپل د خوراک ضرورت پرسي بیا چې هر څومره د ښکار حیوان ودته ژوندي دی هغه ته هېڅ نه وایي. او دریم قسم حیوان هغه دی چې هغه صرف او صرف د نورو حیوانانو، د انسانانو، د نورو مخلوقاتو دپاره ضرر دی. که ضرورت یې که نه وي، که د خپل ضرورت خاطر یې که نه وي، د یو بل حیوان ته بس ضرر رسي او بل انسان ته د ضرر رسي. د هغې دپاره مثال لکه د مارو، د لړمو، د فلانو چې کم زهریله حیوانات دي. نو د دې څخه وروسته امام غزالی رحمه الله لیکلي دي چې کم انسان مسلمانانو ته تکلیف ورسي او چې کم انسانان د خپلو تکلیفو څخه محفوظه نه ګرځي، نو هغه انسان بیا د مارو د لړم په شکل باندې دی. بیا چې کم مخکینی حیوانان دي هغه د ده څخه ډېر بې دي، بیا دی د هغه حیوانانو هم بدترین مخلوق بلل کېږي. نن عام طور د زنانو کې دا مرض ډیر زیات دی چې کله په مجلس کې سره کښېني نو هغې داسې خبرې کوي چې په دې خبره سره بلې زنانې ته تکلیف ورسوي او بیا په دې تکلیف رسولو باندې زړه هم خوشحاله وي. او دا بیا هغه جرم دی چې پر دې ګناه باندې الله تعالی بیا دې بنده ته بخښنه هم نه کوي. چې کله ویږی یاره داسې خبره مې ورته وکړله چې در کوره پورې بې په یاد دي، او داسې خبره مې ورته وکړله چې بالکل مې په وسوځله، نو بیا په دې باندې دا خوشحاله هم ده. او ما درته ویل د دې په خوشحاله کېدو دا هغه بدترین عمل دی چې د دې ګناه سزا الله تعالی ضرور دې بنده ته په جهنم ورکړي. حالانکه مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظه ساتل دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا صدقه ده، فانها صدقه منک علی نفسک، چې کله یو بنده د تکلیف څخه وساتي دا پر دې خپل نفس باندې صدقه کول دي. چې کله په معاشره کې یو سړی بنده ته تیزی خبرې کوي، تیزه وینا کوي، نو که څه هم ستا په خوله کې هم ژبه ستا د تیزې وینا جواب ورکولی سي، لیکن ته پر دې خپل نفس باندې قابو وکړې
او د خپل نفس را کنټرول کې او د وخت مجاهده وکي او په دې وخت کې کوشش وکي د خپل نفس قابو د الله سور نه کې نو د الله تعالی په دربار کې تا پر د خپل نفس باندې صدقه وکړه. څومره آسان عمل دی، نه وخت ضایع کیږي، نه مال ضایع کیږي، نه ستړیا ستا، نه بل مشقت او تکلیف ستا. صرف مسلمان ته تکلیف نه ورسول دا پر د خپل نفس باندې هر غړی صدقه ده. بیا ستا زندگی ټوله د خپل نفس په صدقاتو کې تیریږي. نو زموږ په دین کې اهم ترین عمل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې د ایمان شعبه یو دا ده چې سړی د خپل ذات سبل چاته تکلیف نه ورسي، سړی د خپل ذات سبل مسلمان ته راحت ورسي بس. او زموږ سلفو د غسی زندگی تیره کړې ولا چې هغه اعمال څنګه کول او د اعمالو په خاطر مسلمانانو سره سکول. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت دور دی، د مدینه منوره معاشره او ټولنه هغه ټوله چونکی د مجاهدینو ټولنه او پای کې شهیدان ډیر راتلو، پای کې درپدر انسانان ډیر راتلو، د فایغه ټولنه کې به کونډې ډیر زیات وي، پای کې به بچان یتیمان ډیر زیات او پای کې به مندي بوري ډیر زیات وي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه په خپل خلافت کې یو نظام جوړ کړو. نو په هغه خلافت کې د نظام دا و چې په مدینه کې څومره بے وزله انسانان دي نو د مدینه پر نورو طاقتمنو انسانانو به د غي ذمہواری شو چې د دې خدمت بستا فرضمه د دې خدمت بستا فرضمه د دې خدمت بستا فرضمه. ځکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه وویل چې کله سړی د مسلمان په خدمت کې راسي نو د بل مسلمان خدمت کول دا در حقیقت د انسان د خپل جسم زکات دی. نن زموږ صددې خبرو اهمیت د دماغ وتلی دی. نن یو نوجوان د خپل مور او پلار و خدمت ته تیار نه دی نو هغې کم نصیب په معاشره کې د بل بې وزلي څه خدمت وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه راغلی د حضرت ابوبکر رضی الله عنه دربار ته. نو کوشش دا دی چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دربار کې د یو چا خدمت د یو بې وزله انسان خدمت پر خپله ذمه واخلي. چې کله د دربار صدیقی کې یو لیش زړیږي د بې وزلانو نو چې وی کاتی د لیش کې ټول مکمل انسانان چې د کم چا خدمت ته ضرورت دی د هغې سره لاندې د بل بنده نوم لیکلی دی، د دې خدمت د دې پر ذمه، د دې پر ذمه، د دې په دې پر ذمه. د دې ټوله لیش په آخر کې یو بوره زنانه ده چې د هغې بچی شهید شوی دی، د هغې سره لاندې د چا خدمت نه دی لیکلی. حضرت عمر رضی الله عنه د دې سره خپل نوم ولیکئ چې د دې زنانې خدمت پر ما باندې دی. وروسته د هغه زنانې خدمت معلوموي چې د هغې څه خدمت دی. د هغې مدینه منوره کې کشنۍ کوډل ده، هغې د خپل ځان ضروریت ټول پوره کولی سي. صرف د هغې دپاره د اوبو د راوړلو ضرورت دی، د هغې د کوډلې د جارو کولو ضرورت دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا خدمتونه پر ذمه واخیستو چې زه به ورځم او د دې زنانې کوډل جارو کول او د دې زنانې د کور د اوبو پوره کولو ضرورت دا به زما پر ذمه باندې. چې کله دویمه ورځ مسجد نبوي کې لمونځ وکړی نو د سهار د لمانځه سبا را روان شو. د مدینې په کوډلو کې سوکه د هغه بوډۍ کوډل ته ودرېدی او د درېدلو څه وروسته اواز ورکړي ورته یې مورې ته لږ پرده وکړه زه ستا د خدمت لپاره خادم راغلی یم. هغه ورته بچیه څوک خادم راغلی؟ ورته یې مورې چې کوم چا ستا خدمت پر خپله غاړه اخیستی دی هغه څوک راغلی؟ هغه ورته یې بچیه زما خادم ډېر وختي راغلی و، هغې زما ټوله خدمت کړی دی، زما لوښې ټوله د اوبو ډک دی، زما کوډل جارو سوې ده، زما د بیت الخلا حصه هغه حصه لا صفا سوې ده، هغه جارو سوې ده. نو زما نور خدمت ته بچی ضرورت نشته، نور خدمت زه په خپله کولی شم. حضرت عمر رضی الله عنه ته یې مورې دا خدمت له څوک راځي؟ هغه زنان ورته بچی زه په دې خبر نه یم چې زما خدمت له څوک راځي، بس یو سړی دی هغه دروازه ته ودرېږي ورته یې مورې ته پرده وکړه، زه چې پرده وکړم دی خدمتو کې ولاړ. حضرت عمر رضی الله عنه حیران شو چې مسجد نبوي کې خو د چا نوم نه دی لیکلی او د دې زنانې د نامه سره چا خپله تذکره هم نه ده کړې، اخر د دې زنانې خدمت ته څوک راځي؟ نو دویمه ورځ چې کله د تهجد لمونځ وخت دی، د سهار د لمانځه څه مخکې د تهجد پر وخت باندې را روان شو. د مدینې په کوډلو کې سوکه را روان دی چې کله رالی د هغه زنانې کوډلې ته یې به ځان برابر کړي، ورته یې مورې ته لږ پرده وکړه زه خدمت له راغلی یم.
هغه ورته بچي څوک راغلی ورته مور ستا خدمت ما پر ځان اخیستی دی ورته بچي ستا څه مخکې زما خادم راغلی دی زما ټول خدمتونه پوره سوي دي زما نور خدمت ته ضرورت نشته زه معذرت غواړم حضرت عمر رضی الله عنه بیا ورته مورې دا خادم څوک راځي هغه ورته بچي خبر نه یم ورته مورې د دې خادم نوم څه دی هغه ورته بچي په خدای قسم درنه نه مې نامه پوښتنه هم نه ده کړې چې دا څوک راځي یو سړی دی دروازې ته درېږي هغې ما ته وایي چې زه خدمت له راغلی یم زه خپله فرده کوم دی خدمت کوي پر خپله لار ځي بچی د ډېرې زمانې څه دا تسلسل روان دی حضرت عمر رضی الله عنه سره ډېر فکر پیدا سو چې آخر څوک دی درېیمه ورځ د ماخستن د لمانځه څه وروسته د مسجد نبوي سره روان سو په دې لارو کې څوکه راځي آخر د دې زنانې د کوډلې او مخ ته د یو بلې کوډلې وصایته په تیاره کې کښېناست هغه روایت کې راځي اذا جن اللیل چې کله دا شپه وغوړېدله او تکه توره تیاره سوه او پر کوډلو خاموشي سوه او انسانان په خوب کې ولاړل نو حضرت عمر رضی الله عنه د دې کوډلې وصایته او تیاره ته ناست دی ننداره کوي چې څوک به راځي نو که ګوري دې دوره کې یو سړی را روان دی څوکه د کوډلو وصایته او پښې یبلې دي او څوکه قدمونه اخلي په یبلو پښو را روان دی د حضرت عمر رضی الله عنه مخ ته تیر سو حضرت عمر رضی الله عنه یې نه ولیدی چې کله ورغلی دغه کوډلې و دروازه ته ودرېدی د بوډۍ د کوډلې د حضرت عمر رضی الله عنه یقین سو چې د دې بوډۍ خدمت له دغه سړی راسي بری اواز ورباندې وکړي ورته سړی څوک یې چې په دې نیمه شپه کې راځئ هغه چې کله جواب ورکړي هغه د ټولو مسلمانانو خلیفہ حضرت ابوبکر دی نو حضرت ابوبکر ورته عمر زیم حضرت عمر رضی الله عنه ته د مسلمانانو امیر دی وخت کې څنګه راځي د مسلمان هغه ورته عمر د دې زنانې خدمت ما په ځان په خپل ذمه باندې اخسته دي نو ځکه د دې زنانې د خدمت لپاره راځم حضرت عمر رضی الله عنه ته سړی په یبلو پښو ولې راځي ورته عمر د شپې ولې راځي په یبلو پښو ولې راځي ورته عمر یو اراده مې دا ده چې زما عمل صرف زما د الله د رضا لپاره سي زما په دې عمل باندې بل څوک خبر نشي او په یبلو پښو په دې خاطر اعظم چې زما د پښو د کشهار سه یو مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي او زما د پښو د ژغه سه او زما د پښو د اواز سه د یو مسلمان خوب خراب نسی اسینه چې زما د ذات سه یو بل مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي او د قیامت په میدان کې د هغې زما سه زما را پوښتنه ونه کړي نو چې کم څوک د اسلام شعبې په خپل ځان کې ژوندی کول غواړي چې کم څوک په دې مسلمانی او په اسلام کې په کامله طریقه سره ځان داخلول غواړي بیا خو د اسلام یو شعبه دا هم ده چې سړی به د خپل ذات سره مسلمان ته تکلیف نه ورکوي او چې انسان به د خپل ذات سره د خپل وس مطابق د بل مسلمان د راحت او د اوسای فکر کوي چې زما د ذات سره مسلمان ته راحت او اسانی په کوم شکل ورسیږي د حضرت عمر رضی الله عنه دور دی مدینه منورې ته یو قافله رااله د بهار سره د مدینه منورې مخ ته دشت دی پر دې ځای باندې قافله واوښتله او حضرت عمر رضی الله عنه امارت دی او د هغې حکومت دی حضرت عمر رضی الله عنه ماخستن نه وخته د خپل غلام اسلم دی هغې در لاس ونیوی براوی ته ته درځه د دې کوډلو لږ معلومات واخلو چې دا خلک څوک دي څنګه راغلي دي په کوم حالت کې دي غلام په پسې دی حضرت عمر رضی الله عنه د مخه دی په دې کوډلو کې ګرځي د یو کوډلې وسنګ ته تیریږي په کوډله کې د کشنیانو بچانو بغارې دي ژړا ده او یو مور د هغې د بچانو ته تسلي ورکوي د هغې پر سر لاس تیری په خبرو آراموي او هغې په دې کې یو شی باندې کړی دی هغې ټکوي پر اړی پر اور باندې باندې دی حضرت عمر رضی الله عنه آخر دې کوډلې ته سر ورښکاره کوي ورته مورې دا بچانو ولې ژاړي او دا پر دې پر اور باندې دې څه باندې کړي دي هغه ورته بچیا دا بچانو وږي دي زه کونډه زنانه یم زما سره د دې بچانو د نفقې څه بندوبست نشته نو بچانو وږي دي د لوږې څه ژاړي او ما د دې د تسلی په خاطر پر دیګ باندې پر اور باندې صرف اوبه باندې کړي دي او دې ته دا تسلی ورکوم چې اوس پخیږي دی په دغه دوران کې به ربیتیږي
حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د هغه بچانو لوږه او د دې زنانې بېوسي ولید نو د ده په سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې بره ورته یې مورې تاسو د دې حال امیر المؤمنین ته نه دی ورکړی چې زموږ په کور کې دومره لوږه ده نو هغه زنانه ورته وایي چې زما او د امیر المؤمنین ملاقات او زما او د ده سوال و جواب د محمد رسول الله په مخ کې سره کېږي د حضرت عمر رضی الله عنه د خولې مبارکې سه یو چیغه وختله ورته یې مورې امیر المؤمنین ستا په حال او ستا په بېوسي او ستا د بچانو په لوږه څه خبره دی هغه زنانه ورته وایي چې کله زما د بچانو په لوږه باندې ځان نسي خبرولی نو بیا د امارت پرېږدي بیا امیر المؤمنین د دې امارت مستحق نه دی حضرت عمر رضی الله عنه پر شا باندې وغورځېدی په منډه باندې هغه غلام اسلم هغه د شا منډې پسې وی نو ژر راغلی بیت المال ته او پر دې خپله وژه باندې یو پارسل یو د وخت غوټه د غلیو د دې راپار کړه او د هغې سره یو څه د ضرورت سامان رازغلی چې د ده کوم غلام اسلم دی نو هغه چغې ورپسې کوي امیر المؤمنین زما پر دې وژه باندې راکړه نه دی ورته په غصه سو ورته د قیامت په میدان کې د عمر بوجم ته پر خپله وژه باندې وړې کې صرف په دنیا کې وړې چې کله هغه زنانې لرالی نو هغه زنانې ته کښې شوې ورته یې مورې دا شر په دې کې واچوه دا فلان دي دا فلان دي دا سره برابر که د خپل وخت خواړه چې ژر سره برابرېږي نو هغه زنانه په دې کې هغه شان سره برابروي او دی مبارک دا اور په خپله پسې پوکي او غلام اسلم وایي چې زما په خدای قسم چې د هغې اور دودونه د ده در دې ژیره داسې خیږي زما د عقیده ده چې د ده ژیرې اور اخیسته دی چې کله هغه سره برابر نظر ته امیر المؤمنین د دې ضرورت خو فرسلو درځه چې ما تا پر خپل طرف باندې ځو نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته یو ځل ودرېږه چې کله هغه کوچنیانو ته هغه د وخت نفقه برابره سوله او کوچنیانو خپله نفقه وخوړله نو هغه کوچنیان په بازیو په خنداسو سره د هغې سره وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د غلامه سره روان سو هغه زنانه چې دی روانېږي بره ورته کاش الله تعالی د امیر المؤمنین پر ځای د امارت تا ته درکړی وی عمر نه وای امیر المؤمنین ته امیر المؤمنین وای دی ورته یې مورې سبا د امیر المؤمنین دربار لراسته الله ته به دا بندام د امیر المؤمنین سره وویني چې کله روانېږي نو هغه خپل غلام اسلم ته وایي ستا په دې غرض سر خلاصولو چې ما ولې دا کوشش کوئ چې در څو پورې دا بچان آرام سوي نه وي در هغه وخته پورې زه نه ځم نو هغه ورته وایي نه ورته زما زړه دا غوښتو چې دا بچان زما د قصور په وجه زما د کمی په وجه زما د ځان د تکلیف په خاطر باندې په ژړا دي زړه مې دا غواړي چې یو ځل په خندا کې هم ووینم نو د هغې څه وروسته بیا زما زړه ته آرام راځي چې کم څوک ما د خپله ذاته څه په ژړا کړی دی نو زه هغه څوک یو ځل په خندا کې ووینم د هغې څه وروسته بیا دا زما زړه ته سکون راځي زما زړه ته اطمینان راځي نو په دې خاطر در هغه وخته پورې زه د دې کوره نه سوم تللی چې در څو پورې مې دا بچان یو ځل په خندا کې لیدلي نه وای نن زموږ عجیب معاشره ده په معاشره کې ډېر انسانان د ځانه څه په ژړا باندې وینو په خدای قسم هر سړي ته دا کیفیت ور معلوم دی چې فلانکي ته ما تکلیف ورسولی دی فلانکی زما په خاطر په ژړا دی کاش کله مې په دماغ کې دا هم راتلی چې د ژړا بجای دا بنده د خپله ذاته څه په خندا کې ووینم په دې کې څومره مزه وخوند نن خو زما او ستا په دماغ کې ژړا ورکول تکلیف ورکول او مسلمان پریشانه کول دې ټینګوالی او رسوخ پیدا کړی دی لیکن مسلمان خندول مسلمان خوشحاله کول او د مسلمان حاجت پر کول دا زما او ستا د دماغ څه هېر سوی عمل دی لیکن چې په معاشره کې کښینو کمی خبرې کو بیا در ما او تا لوی مسلمان در ما او تا لوی دینداره او در ما او تا لوی په دین پوه انسان بیا څوک نه وینو حالانکه دا د ایمان شعبه ده چې کم سړی مسلمان ته تکلیف ورکوي او چې کم سړی د مسلمان په پریشانی کې اچوي نه په هغې بنده کې ایمان ناقص دی او په ناقص ایمان باندې سړی په قیامت کې نجات نشي پیدا کولی ما مخکې درته وویل نن خو مرض دا رالی چې ما او تا دین صرف د یو څو عباداتو نه وبالی
نور په دې نه پوهېږو چې یاره مسلمان ته تکلیف ورکول یا مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظه کول دا زما او ستا په دین کې څومره اهم عمل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله ابن مسعود سره ملګری دی. حضرت عبدالله ابن مسعود وایي زه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د بیت الله په طواف کې پسې یم. چې کله درې ځایه پورې ولاړو اخر طواف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت الله ته ګوري باره ودرېدی. څه ورته وایي؟ ورته ما اطیبک و اطیب ریحک. اے بیت الله، الله تعالی څومره خوشبویه پیدا کړې، الله تعالی څومره ښایسته پیدا کړې. وما اعظمک و اعظم حرمتک، الله تعالی څومره عزت و احترام در کړی دی او الله تعالی څومره د عزت و احترام په شکل پیدا کړی. په آخر صورت وایي والله لحرمت المؤمن اعظم من حرمة منک. په خدای قسم چې مؤمن ته الله تعالی څومره احترام ورکړی دی، د مؤمن احترام او عزت ای بیت الله ستا سره ډېر زیات دی. نن که یو سړی ستا سره جرم کوي، ستا حرمت خرابوي، نن که یو سړی ای بیت الله تا بې عزته کوي، نن که یو سړی ستا د نړېدلو د خرابېدلو کوشش کوي، د الله تعالی په دربار کې دومره مجرم نه بلل کېږي لکه یو سړی چې د مؤمن عزت خرابوي، لکه سړی چې د یو مؤمن زړه ورماتوي، لکه یو سړی چې مؤمن ته څومره تکلیف ورسوي. نن که یو سړی پر بیت الله باندې کلنګ وګرځي د هغې خښتې سره، نو زما او ستا به څه عقیده وي؟ زما او ستا به وس و عقیده دا وي که مې وس په ورسېږي په دې منګولو به یې زه لوژ کوو. لیکن زما او ستا د دین سره ناپوهي ده. په خدای قسم چې ما او تا څومره تکلیف مسلمان ته ورکو، یا مسلمان سره دوکې کو، یا مسلمان سره خیانت کو، یا مسلمان ته په همسایتوب کې تکلیف ورکو، یا مسلمان ته په قرابت کې تکلیف ورکو، چې کم سړی بیت الله په کلنګ نړوي د الله په دربار کې هغه دومره مجرم نه بلل کېږي لکه ما او تا چې څومره مجرمان. ځکه دا د پیغمبر قول دی چې د بیت الله حرمت الله تعالی په دربارو په حضور کې دومره نه دی لکه د مؤمن د زړه چې څومره حرمت دی. نن ډېر خلک هغې لمنځګزاران خلک په صفو کې لمنځونه کوي او په دین باندې ځان پوه خلک بولي او ځان یې دینداره جوړ کړی دی، لیکن په دې باندې نه پوهېږي چې یاره زموږ په دین کې مسلمان ته تکلیف ورسول څومره بدترین عمل دی او زموږ په دین کې مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظه کول دا د ایمان څومره بهترینه شعبه ده. نو په دې خاطر باندې مسلمان د خپل تکلیف څخه ساتل دا زموږ د ایمان یو شعبه بلل کېږي. نن زما او ستا په دې لارو کې څه حال دی؟ نن د کاغذو زمانه ده، نن د لیکایې زمانه ده، نن د خطو زمانه ده. پر دې لار باندې را روان یم، پر دې روډ را روان یم، پر دې سړک را روان یم. د خلکو چې د هغې په خپل دیوال باندې خوا بدیږي، د هغې د خپل دکان په بورډ باندې خوا بدیږي، د هغې د خپل ملکیت په خاطر باندې رنجیده کېږي، د هغې پر دیوال د هغې بې اجازته خطونه کاږم، د هغې پر دیوال باندې پوسټران لګوم، د هغې پر هغې باندې عکسونه لګوم او د هغې دیوال ورګنده کوم، د هغې دکانداري ورګنده کوم. ګوره دا د هغې ملکیت دی، دا د هغې د رضا بغیر استعمالول. که څه په دیني پوسټر باندې څوک استعمال کړي، د مدرسې په اشتهار باندې استعمال کړي، د مدرسې په خط باندې استعمال کړي، ګناه کبیره ده زموږ په دین کې. ځکه دا زموږ دین دی، دا حسن معاشرت دی او زموږ په دین کې حسن معاشرت زموږ د ایمان یو حصه ده. په دې خاطر بعضې خلک لارې خرابول، چې کله سړی د خپل کور انبار راوباسي، بعضې مشران دي کشران دي په ریړیو په هر څه کې اچي، د انبار در ځای نه رسي، دالته یو ځای غورځي. چې کله خبره ورسره وکړي نو د غریب دا خیال دی چې یاره ما خو هېڅ ګناه نه ده کړې، بس ورسېدی نه ورسېدی نه. چې کله خلک لږ خوانده دي په څه باندې پوهېږي نو هغه عباره دستي درته وایي چې مولوي صاحب دا خو د ښاروالیو د بلدیې ذمهواري ده، نو ما خو خالي د ښاروالیو د بلدیې د ذمهوارۍ لږ مخالفت وکړي. نه، دا د ښاروالیو د بلدیې مخالفت نه دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین مخالفت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین په دې باره کې اصول لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي نظفوا افنیتکم، د خپل کور مخ به صفا کوئ، د خپل کور مخ نه ګنده کول بلکې د ګندګۍ بجای د خپل کور مخ صفا کول، دا د پیغمبر د دین اصول دي. او د لارې څخه داسې شی لرې کول چې د هغې څخه د بنده ته تکلیف رسیږي، دا د پیغمبر د دین اصول دي.
او لاره ګنده کول او په لاره داسې شی غورځول چې هغې کې مسلمان ته تکلیف رسیږي، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د دین مخالفت دی. دا صرف د ښاروالیو د بلدیې مسلې نه دي، دا زموږ د دین مسلې دي. په خدای قسم د مسلمان مال غلا کول چې څومره ګناه ده، دغه رقم د مسلمان دیوال خرابول او دغه رقم د مسلمان لار خرابول او د مسلمان ته په لاره کې داسې شی ایښول چې د هغې په خاطر مسلمان ته تکلیف وي. که غلا ګناه کبیره ده، دا زما او ستا په دین کې هم ټولې ګناه کبیرې دي. نو په دې خاطر باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په دین کې دا مسلمان د لارې څخه تکلیف دین شی لري کول او مسلمان ته د خپل ځان سره حد رسول، دا د ایمان تقاضا ده، دا د ایمان شعبه ده او دا په ایمان باندې د عمل کولو طریقه ده. حکیم علومت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه زموږ د صدۍ مجدد دی. د هغې په ترتیباتو کې به د دې خبرو ډېر زیات اهمیت، هغې به ډېر ځله دا ویل که ما ته یو خبره دا راورسېږي چې زما پلانکی مرید دی، خلیفه دی، هغې د تهجد لمونځ نه کوي، ما ته هېڅ تکلیف نه دی. هغې اشراق نه کوي، هغه اوابینو نوافل نه کوي، صرف فرض لمونځ کوي، بس ما ته هېڅ تکلیف نه دی. یاره دا نوافل عبادات دي، که چا وکړو ښه خبره ده، که نه وکړو د الله تعالی په دربار کې څه پوښتنه نه ځینې کېږي. لیکن چې کله ماته د یو چا متعلق دا خبره راورسیږي چې دا سړی په خپل قول سره یا په خپل عمل سره یا په خپل کړنه سره همسایه ته تکلیف ورکوي، یا په خپل کورنۍ کې یو قریب ته تکلیف ورکوي، یا په خپل ښار کې یو بل استوګن ته تکلیف ورکوي، نو هغې به وایي چې د ماته د دې خبرې څه دومره رنج او تکلیف رسیږي چې د هغې رنج او تکلیف بیا زه حد و اندازه نسم لګولی. نو ځکه هغې به د خپلې خانقاه پر مخ باندې لیکلي چې خلکو که څوک تصوف زده کوي، صوفیګرت او بزرګي زده کوي، د دې دپاره د دنیا خانقاوې خلاصې دي، هلته ورسئ. لیکن که یو انسان سړیتوب زده کوي چې سړی سړی سي، نو بیا د دې دپاره د اشرف علي تھانوي خانقاه خلاصه د تاسو راسئ چې دلته یو ځل سړي سړي سي. دا صوفیګرت او دا تصوف او دا بزرګي دا دویمه درجه ده. اوله درجه د انسان سړیتوب دی چې یو ځل سړی سړی سي، او د سړیتوب بس وروسته بیا سړی په صوفیګرت کې راځي، په بزرګي کې راځي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د سړیو کې الله تعالی دې مې سړي کې، الله تعالی دې مې زندگی د سړیتوب پر نقشه باندې برابره کې، او الله تعالی دې موږ او تاسو د ایمان په ټولو تقاضو باندې د عمل کولو کوشش راکړي. الله توفیق را لراکړي او الله تعالی دې په دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر